د کاروبار او رشتې د بندش ختمولو دپاره دا وظیفه صرف 11 ورځې وکړئ انشاءالله چې 11 ورځو کې دننه به ستاسو تمام کاروبار روان شي، تمام رشتې به ستاسو ازادي شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، کله کله د چا په رشتې کې رکاوټ راشي او دا رکاوټونه د دشمنانو او د حاسدانو خلکو د وجې نه راځي، یا خو هغوی په یو ذریعې سره، په بل ذریعې سره، یا د خولې په ذریعې سره، یا د تعویض په ذریعې سره، په هر څه د ستا د حاسدانو او د دشمنانو چې څومره وس کېږي هغه صرف کوي. لیکن د ستا چې کم کاروبار د بندۍ په چل ول باندې، که هغه د تعویض په ذریعې باندې او که د جادو په ذریعې او که د کوډ او که د هر څه په ذریعې او یا د خولې په ذریعې سره وي. بعضې کسان د خولې نه ډېر چالاکه وي، که چېرته رشته ورځي نو د ټولو اوله د خپلو خپلوانو سره مشورو کوي چې دا څنګه قبیلې خلک دي او څنګه خلک دي، نو هغوی ورته ډېر زیاته ګډې وډې وي. دې د وجې نه زموږ د لوڼو خویندو وغیره د هغوی رشتې بندې وي. لیکن که دا وظیفه تاسو 11 ورځې مسلسل وکړئ انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت به رب العالمین ستاسو تمام رشتې ازادي شي. یا د چا کاروبار ولاړ دی او مخکې نه چلیږي، د یو انسان کاروبار کوي او په هغې کې هغو ته نفع نه میلاویږي. یو دویم، که یو انسان دی او د هغه کار روزګار بیخي نشته دی، ښه ډېر زیات محنت یې وکړو هغو ته کار روزګار نه میلاویږي. یا یو انسان دی هغه داخله کړی د بهر ملک دپاره، لیکن د هغه ویزه نه راځي. بعضې کسانو ماته کمنټ کړی دی چې داسې خاص وظیفه راته وښوه چې زما ویزه ازاده شي او زر راشي. د دغه مقصد دپاره هم دا وظیفه کولی شو ښه کافي او ډېر زبردست اثر لري. که چېرته کې بېروزګاره وي انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین ورته ښکلی مزیدار روزګار ورکوي. که چېرته یو انسان باروزګاره دی، یعنی هغو سره روزګار شته خو روزګار یې چلیږي نه، روزګار یې بلکل بند شوی دی، نو که هغه دا وظیفه وکړي په پابندۍ سره. د دې وظیفې د کولو طریقه درته ښیم. که دا وظیفه 11 ورځې پابندۍ سره وکړي، هغه بند شوی روزګار بیا رب العالمین روان کړي. یا یوه زنانه یا یوه جینۍ ده او یا یو هلک دی او د هغوی رشتې بندې شوي دي او موږ غواړو چې د دوی رشتې دوباره کولو شي، ازادې دي شي، دوی ته د هر طرف نه پیغامونه راځي او ښکلي ځای کې د رشته وشي، نو د هغې دپاره هم دا وظیفه ښه کافي اثر لري. د دې وظیفې د کولو ډېره زیاته اسانه طریقه ده چې هر یو ورځ د ستاسو انتخاب وي، د هغې نه به شروع کړئ. خو ډېره بهترینه خبره دا ده چې د جمعې د ورځې نه شروع وکړئ. د سحر د لمانځه نه پس به روزانه پابندۍ سره د سورې مزمل د هغې تلاوت به کوئ. یعنی سورې مزمل دا به یو کرت وی. دا 4 قل صورتونه چې دي، هغه قل صورتونه یعنی آخري سپاره کې آخري صورتونه، هغه چې په هغې کې د ټولو په اول کې چې کوم دی دغه راغلي، د قل پکې راغلي، یعنی قل یا ایها الکافرون صورت، قل هو الله احد صورت، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس صورت. دا 4 صورتونه به 3 کرت وي او د هغې نه پس به 11 کرته آیات الکرسي ووایي او بیا به دا ټول په اوبو باندې شوب کې یا باندې کوف کې او هغه به په هغه کس باندې اوس کې چې کم یو کس ته غواړي چې د هغې رشتې دې ازادې شي، که هغه جنۍ که هلک، په هغې باندې به دا اوبه اوس کې تر د 11 ورځو پورې به تاسو مسلسل دا عمل کوئ روزانه او دې باندې به روزانه اوبه دموئ او په هغه کس باندې بس کې چې تاسو وایئ چې ده پسې د ښکلې مزیدار رشته راشي او یا د دې کس کاروبار روان شي او یا کاروبار نشته الله پاک ورته ښکلی روزګار ورکړي، روزانه په هغو باندې کوئ.
او بیا چې دا کمې اوبه پاتې شوې نو په دې باندې والا مخ لاس دا والا خم ووینځئ. لیکن یو خبره به یاد ساتئ چې د کمې اوبو باندې تاسو دم واچولو دا اوبه به ګورې په ځمکه باندې نه غورځوئ. ښه دا ډېرې زیاتې مبارکې اوبه شولې. دا به اوس په ځمکه باندې نه غورځوئ او نه به یې تویوئ چې دې باندې د چا قدم مدم وغیره را نه شي. دا به په یو محفوظ ځای کې واچوئ. مثلا لکه سیند چې کوم دی د ستاسو سره خوا کې سیند دی په هغه سیند کې واړوئ، یا ستاسو سره خوا کې داسې ځای کې به اړوئ چې هغه اوبه څپئ، یعنې په لښتي مښتي کې به نه اړوئ ځکه په دې لښتۍ کې په دې کې چې کوم دی ګندګي ډېرې زیاتې راځي. په یو پاک ځای کې به دغه اوبه بیا چې کوم دی واړوئ او تر د 11 ورځو پورې دا عمل مسلسل جاري ساتئ. انشاءالله چې د دې عمل په برکت باندې به 11 ورځې کې دننه رب العالمین ستاسو تمامې بندې لارې آزادې کړي. تاسو باندې به د غم د شپه تېره شي او د خوشحالۍ اختر به په تاسو باندې راشي. یو ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. د دې وظیفې مکمل عام اجازت دی، یعنې هر چاته اجازت دی، هر انسان د دې نه پیدا غشتلی شي.